د متحده عرب اماراتو 15 کلنه ملټیپلای انټری ویزټ ویزا. ملټیپلای انټری نه مطلب دا دی چې ویزا باندې تاسو څو وارم چې غواړئ یو هیواد ته تګ راتګ کولی شئ. دا کومه نوې خبره نه ده یا کوم نوې ویزا نه ده چې متحده عرب اماراتو هیواد وړاندې کړې ده. د دې لومړی اعلان په 2021 کال مارچ میاشت کې شوی او هغې نه وروسته د دې ویزې خدمات پیل شوي دي، خو متاسفانه تر ننه پورې زموږ کوم هیوادوال ته نه دي شوي. زه چې څومره معلومات لرم چاته نه دی شوي. که چاته شوي نو ماته کمنټ کې ولیکئ او پیل حال هم زموږ کوم هیوادوال چې دی هغې ته نه کېږي. مطلب کوم څوک چې افغانستان نشنلټي ولري هغه یا د ویزې لپاره که اپلای وکړي بیمارۍ ده هغې ته نه کېږي. که هغه په هر هیواد کې او که هغه شرایط هم راکړي لکه $4,000 بینک اکاونټ کې غواړي، بیمه غواړي درنه، دلته د اوسېدلو ځای غواړي، دوه طرفه ټیکټ درنه غواړي، دا دې هم پوره کړي نو بیا هم درته نه کېږي. که وروسته چېرته پیل شوې هغه نو وروسته خبرې دي، خو پیل حال زه چې څومره معلومات لرم هغه دا دی چې د ویزا افغانانو لپاره نه کېږي. یو شی چې په دې ویزا کې بدل شوی دی هغه دا دی چې مخکې به کوم چا چې کورنۍ سره یو ځای د دې ویزې لپاره اپلای کولو نو هر یو کورنۍ ممبر ته به ځان ته ثبت نام کاوه. خو کوم نوی بدلون چې پکې راغلی دی هغې له مخې یو کورنۍ ممبر کولی شي چې خپل ټول کورنۍ غړو ته که د میرمن ده که د ماشومان دي یو ځای ثبت نام وکړي. مخکې به یې ځان ته کوو، خو اوس کولی شي چې یو ځای ثبت نام وکړي. څو ورځې مخکې دبی جوازاتو د دې ویزې په اړه ټویټ کړی و. کله نه کله داسې کېږي چې ځینې ادارې کوم خدمات لري وخت نه وخته دوی ټویټ کوي یا خپل سوشل میډیا اکاونټونو له لورې خلکو ته معلومات ورکوي. کوم چاته چې معلومات نه وي نو تر څو هغې ته هم معلومات وشي چې موږ دا خدمات لرو. نور نوي څه پکې نشته، دا ډېره پخوا د 2021 کال نه دغه روانه ده. خو یو شی دی چې یا د ویزا موږ افغانانو ته نه کېږي. که په آینده کې څه و نو بیا به سره خبرېږو. هغې لپاره تاسو بس یو زحمت کوئ چې احمد ټایمز تعقیبوئ. مننه.